پر یو ځای کې اوس د یهودو د یو بلې خبرې رد کوي چې دوی بیا دعوه کوله الله پاک یې ورردوي. نو د دې لپاره د یو مقدمې و د یو تمهید ضرورت چې هغه څنګه خبره وه. بابل یو ښار دی د عراق مربوط، په دې کې د جادو خورا چرچا وه، خورا شهرت یې ډېر و، جادو پکښې مشهور و. دا چې موږ په پښتو کوډ ورته وایو، فلانی سړی کوډګر دی، معنا جادوګر دی، دا سړی جادو کوي. جادو یو قسم کلام دی، یو څو الفاظ دی مرتب. دغه الفاظ چې څوک پرې شي ووایي، الله پاک په هغو الفاظو کې دغه اثر یې ښیي، د بهرونو په دې باندې ناوله د آثار رابنا کېږي. نو د دغه جادو چې دا بیخي ډېر شو، په خلکو کې عام شو، ډېر و. د جادو او د معجزې تر منځ به اکثر وخت اختلاف واقع کېږي، خلکو یې فرق نشي کولی. معجزه خو هم دا رقم یو شی ده، معجزه الفاظ نه غواړي چې ته کامل لفظ وبرده کېږي. معجزه به د نبي پر لاس باندې چې هغه نبي به په حق و، د هغه پر لاس به الله پاک یو خارق العاده کار ښکاره کړي. جادوګر به هلته ناست د هغه پر لاس هم یو خارق العاده کار ښکاره شي. جادوګر به یو منتر و جنتر پر لپسې کې ښکاره بیا کړي، خلک به اریان برای ول دا هماغه رقم جادوګري و او د نبوت معجزه یې سره ګډ کړه. برای بیا نبي په جادوګر تېراوه، د نبي ته نه تسلیمېدله. برای بابا دا کوم کارونه شته کوي، دا پلارې کاکا هم کوي، او پلارې کاکا به جادوګر یو لوی ګمراه و، دا بل به د خدای نبي و، دا نه مني. نو د معجزې او د جادو تر منځ چې اختلاف راغی، چې اختلاف یې سره راغی، دا غټ تاوان یو. بل دا خبره پرې مناسبه غټه مقصده چې کوم کسان چې جادوګران وو و هغو ته د عامو خلکو باندې دغسې عقیده درلوده لکه یو څوک چې ورنبي ته لري. ولې خو دغه نبي ته خلک څنګه ګرد فکاول کوي، نبي خو به اتباع درلودله. نو بل یې څه کړي، خو پلانۍ ناوله د کار یې وکړي، پلانۍ معجزه ښکاره کړه، نو خو پلانۍ کاکا هم دا معجزه ښکاره کړي و هغه جادوګر ته به دغسې عقیده درلوده لکه ورنبي ته. دا بله مقصده وه. ګور یو اختلاف چې معجزه او جادو پر لګښ شوه، خلکو نه سوجه دا کولی. بل دا و چې سیرګرانو ته خلکو هغسې عقیده ساتله لکه و چاته چې لکه وربیاو ته ساتله. بله مقصده دا پر د ناسو پر دې کار باندې چې باره په خپل زامن خلکو جادوګري او مسلک ته وراشوله چې واسه زه جادو زده کړه، فلاني جادوګر څنګه ابو عزت څنګه ابروی. نو هر چا کوشش کوه چې دغه کمال د جادوګرۍ زده کړي، او حال داسې جادوګري چې وه د هغې استعمال پر عقیده د جواز په کفر لیک شوی عقیده لري او نبوت په جلا شي. نو خلکو هغه ته زور وایي چې جادوګري زده کړي، ولې خو هغه د نبوت په حقیقت هم دی عبارت جادوګرۍ څه بلي چې هغه نبي نه بل څه کار کوي، خو د هغه جادو استعمالي. د دغه کار د روښنایي لپاره چې سره روښانه یې دا خبره چې جادو څه ته وایي، نبوت څه ته وایي، د دغه کار لپاره الله پاک برای دوی ملیک راواستول چې دا خبره سره جلا کړي. برای دوی ملائکې راواستولې، د یوې نوم هاروت و، د بلې دا ماروت و. دغه دوی ملیکې الله پاک چې راواستولې د انسانانو د امتحان لپاره، د دغې خبرې د حقیقت د رسولو لپاره چې خبره برملا شي. د هغو ملوکو ته الله پاک جادو ورښولی و، الهام یې ورته کړی، د جادو هغه اصول، هغه قواعد هغه یې ورزده کړي. نو دوی د انسانانو په شکل و د مځکې ته راغی او خلکو ته اعلان وکړي چې داسې راسئ جادو جلا دی، معجزه جلا ده. جادو د دغسې یو جنتر و منتر نوم دی چې استعمال یې که دا کار پر بنا کېږي. نو هر چا ته چې دوی راغلي وي چې هر چا به جادو ځینې زده کوه، دوی به وار روار ورته ویل ګوره خبردار موږ د الله د طرفه امتحان راغلي، په داسې امتحان کوو. جادو خو زه در ښیم، د جادو دغه آثار دي چې الله پکښې کښي، چې الله پکښې کښېنوځي، په جادو خپله هېڅ کار نه کېږي. ته استعمالوې جادو، امر د الله ورسره یې باره هغه کار کېږي. او وکې که دې زده کړي، استعمال یې حرام دی، ناروا دی. که دې استعمالوه پر غلطه طریقه باندې، یو خو استعمال د دې چې دې ناروا دی، که دې د غلطه کار لپاره استعمالوه او بیا دې حلال شي، بلې سړی په کافر کېږي. نو مې زده کوه، وام چې زده کوې دغه کول به کوې چې بیا د استعمالوې د نه زده کړې جلا دي، استعمال یې جلا دي. اول خو مه زده کوه، تاواني شی. که زده کوې نو دا کول به کوې چې بیا به استعمال نه کوې. عادي چې برغه دا یو ټیپ دی، دا زما ستا سره کول، که صاحب به ورسره وکړي، برغه زه بیا نه استعمالوم، که ما زما ته راوښي چې په حقیقت پوه شم چې ور وګرځاوه، بله به بیا دوی دا استعمالوه، بیا بله د دنیا یو څه متاع او سامان او شکرانې و نذرانې یې تطبیقوي. نو دا د دې بله ګمرهي شوه د یهودو. دا اثار چې دوی د جادو ولیدل چې ما دې پراخه دا جادو امتحان د شیطانانو څه دوی زده کړي. بله پلا دا وه چې دا ملائکې چې وایي هغوی هغه اصول په لاس واخلي، هغه قواعد، هغه چې غټ غټ کارونه پکې د هغه یې څه ورته وښول.
چې ورته ویې شول باره ښه عقیده په خاصه باره وروره ګرځه نبیان ولا کبر شوي بیا جادوګران موږ خطا کړي دا خو سادي زما هم داسې پر هر شي ووایم فلانی کار ته کېږي معلومداره فلانی نجوم جادوګر و فلانی هم جادوګر دا کار یې شروع کړي پر سلیمان علیه السلام باندې عبارت د جادوګر تهمت وتړي چې سلیمان علیه السلام چې دا ګر د خلق پر لټناو کړي دا څنګه باچي و د مرغانو هم ته باچا د پیرانو هم ته باچا د جیبانو هم باچا د انسانانو هم باچا ګر د مخلوق د باچي لاندې کړي دا خو جادوګر و جادو ازدا و نو دون غټ تهمت عبارت سلیمان علیه السلام ولګاو د دغه تهمت د رفع کولو دپاره الله پاک دغه آیت کریمه نازل کړي چې هغه تور چې په سلیمان علیه السلام لګېدلي و چا لګولي خو هغه هم دغه یهودو زموږ لګولی نو الله پاک د یهودو په شریعت ښه بیانول بدي یې بیانوله په دغه ترڅ کې د سلیمان علیه السلام دفاع هم وکړه چې یهودو تاسې بل دغه خباثت لري چې په سلیمان د جادوګر حکم کوي هغه جادوګر نه و هغه نبي و کیدای شي مقدمه داسې معلومه شوي چې ما خبره خلاصه داسې کړم چې د بابل په ښار کې جادو خورا مخته تللې وه جادو چې مخته تللې وه د دغه کار څخه چې د جادو د معجزې حقیقت پر لګډ د هغه رقم د مثال په توګه چې د جادو د هغه حقیقت پر لګډ شو خلکو و سحرګران ته دغه څه عقیده درلوده لکه انبیا علیهم السلام او خلکو سحر باندې دغه څه زده کوه دا یې د بزرګۍ او ذریعه بدل لکه په عوام کې اوس هم دغه رقم چې یو جادوګر په یو کونج کې یو ځای ناست دی بل به د کلو مدرس د جادوګر په ډېر وړه خربوټه پیتانۍ کار یې نه وکړي هغه هم جادوګر حرام کار یې وکړي ګناه یې وکړه دا رقم نو دغه جادو دی خپله په عیارو یې هم باره زده کوه او جادوګرانو ته د بزرګانو عقیده هم درلوده نو دغه درې خبرې چې پېښې شولې الله وغوښتل چې دغه حقیقت روښانه چې جادو جلا دی دا ګناه ده حرام کار دی او نبوت جلا دی دا بیا چې دی د الله پاک د طرف په تشریع دی نو په چا یې وغوښتل چې ښکاره یې کړي ملایکې یې راواستولې دوې ملایکې چې و هاروت و بلماروت دا یې نومان ده چې دغه خبره برملا کړي اوس په دې کې سوال دا ورګېږي چې دا خبره خپله نبیان ودینه برملا کولو خو د نبي په ذریعه به الله دا خبره روښانه کړې چې ملک یې راواستولې نو نبي و جادوګر خو سره فریقین شوله که سره مدعات شي نو خو نبي ورته وایي جادوګر ته ستا کار غلط دی چې مه کوه دا زما کار په حقه دی نو د مدعي په خوله خبره روښانه کېږي نه روښانه کېږي خو دریم سړی په کار دی چې قضاوت وکړي نو ملکه نه د جادوګر د قسمه څه ونه د نبي د قسمه څه خو ملکه الله راواستل چې وار څه دا خبره روښانه کړه چې نه هغې نه هغې او دا ملکې به نو چا په څه معلومېدی چې دا ملکې دی دغه ملایکو ته الله پاک دغسې دلایل و معجزې وکړي لکه هغه نبي چې د خپل حقانیت لپاره پېښوي دغه ملایکو هم دغسې معجزې پېښ کړي خپل ځان یې په خلکو ومني چې موږ ملایک یو او چې ویې مني باره د جادو تعلیم شروع کړي دا نه و چې جادو خو بد کار یې ولې ښاوه خو د صحیح هدف لپاره یې ښوولي ګوره د جادو ښوونه خو هم بد کار مګر دی چې دا بد کار ور څنګه کېدي دا خدعت منفعت عام پر بنا منفعت چې شو چې وحي و جادو باره پر نجلا کېدي نو یو کار ګایګه په خپل ځان کې شر دي مګر چې غټ کار پر بنا کېږي غټ خیر پر بنا کېږي برای استعمال جائز دي په خبره خو زما وکړه اصلي مثال درکړم لکه د مثال په توګه ژوندي چې موږ سره اخلي نس یې ورڅېرې کولمې یې راکاږي خو د حیوان تعذیب دی خو ناروا کار دی مګر په دې هدف یې کوي باره وازه دغه سړی ته په چنګوښه مخته کوم د چنګوښې اپریشن په کومه باره به هغه انسانان چې د هغو اعضا کار کېده غواړي د لمونځ یې تېرېدل غواړي باره به هغه ځینې زده کړي څونه غټ مصلحت پر بنا دي باره دغه چنګوښه د خدای بیخي سره څیري په ده باندې د دې چنګوښې دی سره څیري کړي اپریشن یې کړي چې مصلحت عام پر بنا دي نو دغه ضرر دغه شی پروا نه لري دا دې وسي نو ګوري دغه کوچنی ضرر د عام مصلحت لپاره بیا جایز نو ملایکو چې دغه جادو یې ښاوه دا کوچنی ضرر چا ته ښاوه مګر مصلحت څونه مصلحت پر بنا و غټ مصلحت هغه کوم مصلحت چې نبي و جادوګر پر لجلا کېده د نبوت معجزې و د جادو د سحر آثار پر لجلا کېده د خلکو ایمان او کفر پر لجلا کېدل نو چې دغسې غټ منفعت بنا و نو ملایکه الله پاک ورته وګمارله په ښکاره کې دوه سوال ورته وسوه د جواب یې وسه اول ملوکو دا کار کوه نبي ولې نه کوه نبي خو مدعي دي نو د مدعي په خبره خپله مدعا کله روښانه کېږي باید درېمګړی راشي دوهم سوال دا دی نو د جادو خو دغه زده کړو ښوونه دا شیان خو نه بد کار دی بلکې دا بد کار څنګه کوه خو هلته چې منفعت غټ پر بنا دی او دا کار د تکوین سره اړه لري د شریعت د قانون سره اړه نه لري په تکوین کې خو ملایکې استعمالي تکوین خو څه معنا یو مړ که یو ژوندی که د یوه لپاره روح وکړي هم ملایکه راځي بل وژني خو ملایکه راځي د مثال په طور باران وورو هم ملایکه راځي یو ځای ونړو هم ملایکه راځي په تکوین کې ملایکې تصرف کوي بلا ته ګټه کوي که تاوان نو دا خو د تکوین سره اړه درلودله نو خود که څه هم د ضرر کار و ضرر لږ منفعت چې دوی د دغه لپاره ملایکې دا کار وکړي د دې سوال دا فهم وسوله او اوس نو بله خبر دا شوه چې دلته په دې آیات کې بار راځي چې شیطانانو هم دا جادو پلاوه یو خو دا دوی ملایکې وې شیطانانو بیا څنګه پلاوه شیطانان هم سب پر راولېږل د اسمانو کې بیا ته یو خبره واوره یوه به رښتیا وه بله به درواغ وه چې راغله و دغو انسانانو ته دا سیرګران انسانان چې دي و دغو ته بیا ښوله هغو دغه د دې خبرې مې ویشته کولې کتابونه یې ځینې جوړوله بیا به خلک ویل
فلاني سړي په فلاني تاریخ کې خبره وکړه هغه رقم ونه شوه بس دا نو معلومدار هغه ښه سړی و هغه بزرګ دغسې د جادو دیني شیان شیطانانو تبلیغول یو څه هغه دوه ملوکو تبلیغول دغه دواړه چې پرده ګډ شوله یهودو برابر سره دغه عقیده وسله بله سلیمان علیه السلام په خپله جادو کوله او تر دې پورې کتاب را یو قصه نقل کړې ده باره وایي د سلیمان علیه السلام پر تخت خو انسانان پیرانان د مثال په طور دغه شیطانان د هغه په ګډ سره کښېناستل خو شورا خدای پاچا د ګډو قسم یې درلوده نو باره د پیرانانو د انسانانو تر منځ اشنایي سره ډېره شوه ولې خو اړس په دربار په پارلمان کې سره کښېناستل حاضري ورکول په دغه اشنایي کې به دغه شیطانانو ځینې دستیار خبرې وه د انسانانو ته وښولې دا چې سره مشهوره شولې باره د خلکو په خولو کې دا سره ولوېدله ولې شیطانان په غیبو خبر دي ګوره فلاني خبره یې موږ سره وشوله هغه رقم وسوه که نه وسوه سلیمان علیه الصلاة والسلام ته اطلاع راغله باره ول دغسې خلک وسوه وایي دا شیطانان چې په دا تخت کې په پارلمان کې ناست په غیبو خبر دي سلیمان علیه السلام باره وویل که د هر چا سره د وضو کتابچه د جادو کتابچه ورڅخه وه هغه یې راټوله کړه که بیا ما د چا څه ولیدله سره کاټوم ګرده یې راټول کړه باره د خپل تخت باندې ښخ کړه د ده و تخت ته چې و د خیانت په رقم باندې کری نه سو رانیژدې کېدلی سوځه کېدی باره یې د لاسه وکړه چې کوم وخت سلیمان علیه السلام وفات شو هغه علما چې ژوندي وه چې د ده نبوت ورته معلوم و حقیقت ورته معلوم و چې جادو هغه چې د دوی په لاس کې جادو هغې ښخ کړي دي هغه ملایان هم هلاک شوله باره نو شیطان د اسماعیل رسولي په رقم راغلی باره یې دغه د یهودیانو د دغه عامو خلکو یو څه خلک یې راټول تابعین باره یې جبدیس خزانه به در وښیه بس هېڅ ترې ونه ولاړه خلاصه خزانه خو د هغه د جادو کتاب چې په هغه کې نشته که وایه خلکو ته خپل شکرانې ځي اخلو والله که ستا د ژوند نه خلاصه هغه په چې شوي باره یې ګرځئ راوستل سلیمان علیه السلام تخت دی ویلو بله دغه ځای یې کار کوي دلته به راغټ صندوق دي باره کتابونه پکې دي راویې کړي بس استعمالوي دوی ویل ته هم راسه ده ورته ته ما څه کوې دی خو نه شو دی خاین و چې ته ما څه کوې ته که نه و مړ وي که شی نه و پکښې هغه و چې هغه ځای به راغلي هغه کتابونه راوکښه سره مشهوره شوله باره چې ولیدل چې وروسته پسماندګان هم دغه عقیده شوه باره سلیمان علیه السلام جادوګر په جادو یې دا ګره پر تناکل تاجدي دي چې پیرانان و مرغان و انسانان یې ګرده سره پرې ولیدو ورته بادشاهي د دغه عقیدې رد کوي شهرت ته دا جادو چې د ملایکو د لارې وسو د شیطانانو د لارې وسو او دلته چې الله پاک علی ملک سلیمان وایي معنا علی عهد ملک سلیمان د ده د عهد د ده د بچي زمانه په دغه وخت کې استعمالي اوس چې آیت قیامت وګوري الله وایي واتبعوا دغه یهودو متابعت کا و تابعداري یې کول ما د هغه تتلو چې تلاوت کوله به ویله به الشیاطین شیطانانو به تلاوت کول څه وخت علی ملک سلیمان علی ملک پاچي سلیمان او سلیمان علیه السلام نو د سلیمان په پاچي څنګه تلاوت کول دلته مبارک مضاف وایي چې علی عهد ملک سلیمان علی عهد پر زمانه باندې ملک سلیمان د پاچي د سلیمان چې د سلیمان علیه السلام پاچي زمانه و په دغه زمانه کې به دا شیطانانو پر لویل او انسانانو ته ولې خو دلته دوی سره جمع کېدل شناخت او انډیوالي سره پیدا شوي په یو پارلمان کې کار سره کوه نو دا یهودو د هغه ما تتلو شیاطین متابعت وکړي هغه یې منله الله وایي وما کفر سلیمان هغه د دوی رد دا دوی وسو ولې خو دوی سلیمان علیه السلام جادو استعمال او پاچي یې به کول نو الله وایي د جادو استعمال خو سړی جایز بولي کفر دی نو سلیمان علیه السلام کافر و وما کفر کفر نه دی کړی سلیمان او سلیمان علیه السلام د جادو استعمال خو سړی د جواز عقیده ولې سړی په کافر کېږي نو ته چې په سلیمان علیه السلام دا تهمت لګوې چې هغه جادو استعمالوه خلک یې په مسخر کړي ول ځان لره دا خو دا معنا سلیمان علیه السلام کافر و الله دا د صریحې رد وکړي وما کفر کافر سوی نور سلیمان او سلیمان علیه السلام ولكن الشياطين كفروا ولكن دون خبر الشياطين شیطانان چې کفروا هغو کفر کړي ظالمان هغو استعمالول هم دغه د جادو الفاظ او عقیده یې هم درلوده چې دا جایز دي پروا نه لري زما خو ته متوجه ده د عقیدې ټولې زه ورسره ږدم جادو چې سړی استعمال کړي او عقیده یې دغه چې دا حرام کار دی ګناه خو مې وکړ د کافر کېږي نه په کبیره کې ولې د غټه کبیره د مهلک کار یې وکړ ځان یې حلال مګر و کافر نه او چې استعمالوه هم جایزه هم بل اسلام دم په کافر کېږي نو په دغه ځینې تفاسیر چې وګورئ د احنافو تفاسیر هغه د جواز نه سره ده ولكن الشیاطین کفروا شیطانان کافران په چا کافرانو په استعمال د جادو پر طریقه د جواز او سلیمان علیه السلام کفر نه و کړی څه په استعمال د جادو په طریقه د جواز نو چې هغې استعمالولو خبره دا دغه جایز هم ګڼلی او حال دا خبره سړی په کافر کېږي استعمال کله کافر و زما خبرې ته متوجه یاست او دغه د ظاهر خلکو تفسیر چې روان دی اهل ظاهر والا وایي هغه وایي د جادو استعمال لا کفر ولا که عقیده د جواز لري کېدلی چې ماز جادو استعمال کې په کافر کېږي د احناف تفاسیر دا وایي برای استعمال ګناه کبیره ده په هغه 7 موبقات کې داخل دي اوس یعنې چې انسان هلاکېږي په حدیث کې راغلي یو دغه جادو پکښې کې دي کبیره خو دا مګر استعمال یې کفر نه بلل کېږي تر څو چې عقیده د جواز ونه لري عقیده که د جواز ونه لري په کافر کېږي هغه خو مبارز نه هم دغه رقم
زنا که سړي وکړه حرامه یې بلله په کافر کېږي نه غټه ګناه یې وکړه هغه دي که کور والا ورجم کېږي وژل کېږي مګر کافر نه دی او که چا زنا کول روا یې ځان ته بلله بله په کافر کېږي هغه کفر ته درېږي نو جادو هم دغه رقم دي زموږ د احنافو عقیده دا سو نو شیطانان کافرانو په چا کافرانو په استعمال د جادو په طریقه د جواز استعمالو په دغه دي کافرانو يعلمون الناس السحر او حال د شران سره کوم په داس حال کې يعلمون چې دی شوله الناس او انسانان ته شوي السحر انسانان چې سره شو من په دربار کې سره اندوالار او تختص پیاده چې على ملك سليمان على عهد ملك سليمان فهغه زمانه کې دی دا تلاوت کول دا وير او انسانان کې مشو وما انزل على الملكين قرر شاو انسان ته سحر وما هغه شی ورشاو انزل چې هغه نازل کړ سوی على الملكين په دوه ملائکه باندې هغه ملائکه څوک دي هغه بدل راوړي به بابل په بابل کې د ملائکه وي هاروت د یو نوم هاروت او ماروت د بل نوم ماروت هاروت او ماروت د یو ملائکه وي دا په کوم ځای کې هغه د بابل جمعیت د دې معنا سره د فیک چې نازل سوی په ملائکه باندې فی بابل په بابل کې ګور بیزر په معنا باندې مراد په بابل ښار کې هغه د ملائکه به څوک چې وا هاروت بل ماروت بل دا شی ورشوي نو شیطانان څو شی انسانان ته وشونه دوه دا يعلمون وشوي الناس مثلا السحر چې د دې په خپل ځاو غزور چې د دې فات او هغه وشوي وما او هذا السحر وشوي چې هغه نازل شوی پر ملکین باندې په بابل کې د بابل په شاک چې هر څومره دغه د ملائکه یې خو ما چې راغلي هغه هم دې سره یو ځای کې برای خلکو ته شاو دغه وای د فلاني کار په کېږي او مسلمان علیه السلام هم دغه د تر من تر وای دا بچي په کوله برای خلکو عقیده خراب څو مسلمان باندې د نبی ایمان نو برای جادوګر ایمان راو الله وما يعلمان وسد ملائكه تزكيه على پاک شترو پر ملائکه باندې نو سوال وکړي چې نو ملائکه ولې لا کار کاوه و یو خلکو ته جادو شاوه دا خو ملک په خپل ملامت دی ولې وشاوه الله وايي ملائکه خو خپل غاړي خلاصولې ولګوره خبردار لا یو کول چې زه یو فتنه او امتحان راغلی په امتحان کې د اچوم کې مې دروښه او زده خو به کې مګر کې د مال استعمال کې کار دي خراب استعماليه به نه خبر خو سکوسه لو تعلیم فعال نه دي لکه سړی چې چات وایي چې کلاشینکوف دغه رقم زده کېږي دغه سپر لا غوسته کېږي مګر پام پر مسلمان استعمال نه کوي د خو وشوي هغه سړی چې پر مسلمان د استعمالي دا خو دغه ګناه ده شروع ګناه نه ده شروع ګناه خو دا سره ویل چې چا مې استعمال ولا چې مؤمن یم دا چې د استعمال یا خو نه ده کله چې سړی اول راځي چې تاسو سره ویو شاوه هغه د تعلیم باب باندې علم په کمال کې یو تشمه دا مالک دغه څه تشو الله پاک د ملک تزکیه کی وما يعلمان دا غو ملائکه نو شاو من احد وهي چاته نه شاو ګور من د فرض استغراق احد خپل د کړه دي هیڅ چاته پر دنیا چې یو کس وای چې زر واسطه برابر کیونی او شاو تر وخت حتى تفاغ وقت يقولات دي دوار بدس وطوال والإنما ندبر كدارنا نحن مشتي فتنة مش فتنة امتحان إذا على هذا ثلاثة خطان والمد امتحان فارغ غيش دو كنس فلا تكفر ذلك والكافر كيرجا ما فشيش ما كافر كيرجا فازدكر أو في استعمال في الاعتقاد بجواز بعد قيد سرفرود تباسيل وسررجا باغ صورت له سر خلاص ونه وجه ځان کافر کوي ورته چې ځکه یې په اعتقاد استعمال د جواز استعماله نو ځان مکه ته ور نه به امر توکل فلا تکفر تکفر مکه يعني ميره تزدکوا الله يتعلمون منهما هغه سړي په ځګر وته بس بل کوم استعمال کې دا و کم ازمات راوشه یفله فيتعلمون دي زكاو منهما دو ملوك سخما هغه جادو دي زكاو يفرقون چې دی بجلاوال راوستي به هغه جادو سره بین المرء وزوجه فما بين كده سري وزوجه د ماینه ده اباس دغه مرتر د ګل خلکو خاصو برکه د چا شایسته ماینه اباس د جادو په د خو ذکرو اشو به هغه د نسبه جنگ سره واسو سره جلای بکره ورته د خپل ورته غل کې برای په نکاح نو دغه لوی ضرر چې هغه په دغه شي کې وشدي د نر او د ښځې ترمنځ چې شو جلاوال راوستي په جادو خو نور کارونه هم کې په دغه کې بله مسله ده ځینې کسان وایي چې دغه جادو چې د ملوک راوړي و جمزک ته خاص یو دغه کار په کول کې ښځو نړۍ سره جلا کول مګر عام مفسرین وایي برای دا کار نه دا یو نمونه خدا د ټول هغه عظیم بدکار په دغه علاقه دغه یاد دره ما چې وکړو نه کېدل ولې د ټول غټ وصلت غټه دوستي چې جوړیږي په مابین کې د میو د ماینې جوړیږي نو دغه وصلت په جادو خرابېږي چې څومره بد کار چې په خرابېږي ولې د دې مابین کې جوړ یو خپل خراب شي ټول خاندان خرابېږي ګاګدار کم هم پیښه سبارت طلاق ته همي پر طلاق ته جوړ یوې د پیبره آیا دغه ارمنیان سره وځي نو شدونه غټ خطر پر بناو علاقه کې خطر غټ یا کدانه مناش په جادو نور کارونه نکیږي نور کارونه هم په کول کېږي نو الله وايي فيتعلمون رزقه دا خلق تبع الله ورسچ ملکی بورته وکي منهم جوړ بلوک خما هغه جادو زکاوي يفرقون چې دی بجلاوال راوستي به فاغسر بين المرء وزوجه فما منش كده سړي د کور والا دا هغه
اشدا خو دې ذکر علاوه نه توان خلق ته رساوه دائم لا فقط رحمت وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. پر جادو دی دا اعتقاد نشي چې دا کار جادو په خپل کې الله و ما نو هم دي بغدار دین ضرر رسول کې به په دغه جادو سره من احد وهي چاته تاوان نه رساوه الا خو به رساوه باذن الله باذن صلی الله علیه هغه علاوه چې ما اذن ورسره جادو یو سبب دی نو اسباب په هغه وخت کار کوي چې د الله اراده ورسره چې اراده نه ورسره کوي کار دغه روغې د چې موږ خو سبب دي سره مړی یو خپل کده الله پاک اراده ته حاصله بل ورودو خو نه مړی او به بچره به او بیجه نو جادو چې دی هغه چې چاته تاوان رسي هم په جادو کې خپل تاثیر نشته تاثیر الله ته چې الله وزما اذن ورسره ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون على وجه زكاوه ما هغه جادو زکاوه یضرو چې ضرر رسوه مرید په آخرت کې ګټه نور ته رسول ولا ينفع ګټه نه رسول هم مرید په دنیا کې نه په آخرت کې ته ګټه ورچې شي او نه چاته ضرر رسول دي کې ضرر رسوه ضرر دې دا چې چاته ورسول هغه باندې دې ته چا لپاره ضرر د دې لپاره ګور ويتعلمون بزکاوه چې ما يضرهم چې دې ته تاوان رسوه ولا ينفع ګټه نه رسول هم مرید په دنیا او د آخرت ګټه دې نه په کې تاوان شي ایسا ماله تر دغه ځای علاقه دا د دې کار بیان کې چې دغه ملک فتنه وي امتحان اوس ملایکه معیوبه شول نه سم معیوب ملک حال اعلان وکړي وروره ستا تاوان ګټه دې نشته پکې کې چا ته تاوان پر رسي هم د الله په اذن په جادو نور رسیږي نو میراث زده کوه هغه د اعلان کې برابر سره د زده کوه نو ملک خپل کار انجام هغه کار چې د جادو حقیقت او د نبوت حقیقت پر روښانه کړل کته هغه تاوان ورته چې خلک جادو ورزدکي دا کار خدای رسول خپل رسول چې چاته کمال شي برابر په تاوان کې مې استعمال دا خو دې غوځل چې برابر په کمال په تاوان کې استعمال او خاص هغه نورو مهرج پر رجل کې دا نه چې کاوه زکه هغه برابر استعمال وهم الله او ولقد علموا ولقد فتحقق سر الله يعلم دي فيدل هم ظالمان فكما خبره پدې چې لمن به شک هغه څوک اشترا چې دی رانیسي هغه ما له في الاخره من خلاق لمن هغه څوک اشترا چې هغه رانیسي هو دا جادو رانیسي معنا خپل ځان هغه اخرت هغه برباد کوي او جادو په واخلي الله وایي ما نستده دلر في الاخره په اخرت من خلاق هیڅ برخه نستده د اخرت لا وختي د من اشتراه سره بیا درځي چې د جادو واخلي او استعماري پر عقیده د جواز نو بس لاري کاته د اخرت لا وختي الله د اسعار وکړو دی په دې خبره پیدل هم نو چې سړی په یې هم چې وکم اخرت نه بربادي پر هغه سره ډېر دا پرتی نو دا څونه عظیم خیانت کله دا خیانتونه د سوار فوار علی فخر دبليه بلا خو د مسلمان تور لګول تا مسلمان انسان جادوګر هغه علی فخر روشانه کوي چې راوځي جادوګر نو دی جادو جلاشه دی معجزه جلاشه دی ما پر لګړو او پر هغه سره چې مولک در شاوه خبره ولې هم شتاوانی شي نیمه کا طاقت په واقع دا کور راشي دي مزده او چې دا کې نه پیږي الله هغه شایي ورته چاله پیدا د په خدای شتاوانی دي مګر هغه سره اخستي اشتراک معنا اخستلو دي چې اخستي هو دا جادوی اخستي نو لي پیدا چې لمن هغه څوک اشتراک وخت هو دا جادو نو حکم لتی چې ماله په الاخر کې من خلاق مثل هغه په الاخر کې بغیر من خلاق من بعد فارس شرقي هیڅ حساب هغه په اخرت کې نشته د اخرت کې سره لاس وخت ولا بئس ولا بئس بدل ما هذا شيء شرو چې دي خرج کړي په هغه سره انفسهم خپل ځانونه په خرج خپل ځانونه څنګه خاص کې مضاف دا وایي انفسهم یعنی حظ انفسهم هغه شی چې د خپل ځان برخه ورکړي چې آخرت برخه هغه ورکړي او دې کوم شی واسي جادو دي الله اذا شی ډیر بدی علام بد وبوري چې جادو ډیر بد لو كانوا يعلمون لو كانوا کاش کې خودي وای يعلمون چې علم درلودي ګوري لو ما د تمنا د فرق طالبان دا جواب نه وایي لو كانوا كشك خذي ويعلمون علم درلودي هي شرطك نبادش چې لو كانوا كثير دي ويعلمون علم درلودي نو جزاء ولا جزاء كما ده جزاء ما اخذ شنو ما شروا برا ودي نو يعني ولي لما قبل سخا جزاء برا مال ميرنو كثير دي علم درلودي جزاء كار بدي ما لا يعني ولي ما ده جواب فغلطيه واخ ما قربش السؤال واحد سؤال دا الباس په خبره کویږي ال تعالی ولقد علموا تحقيق سردي پوهیدل وسوي لو كان يعلمون كثير علم درلودي ما نه فائدة نقطه تکاس يعني بلا خدای فائدة لا جاوي ما کش فائدة وایدا فجیو وای یو سړی چې علم لري چې د مثال په تور زنا بکړه دا علم سره سره برابر دي زنا یو نو ګرځه خلک برابر دا یو ایماج خري لای په شي نه پیږي نو په شی وجه په خواجه دې په فائدہ ما دا معنا ک فائدہ نو د خپل علم خلاف عمل نه کوي هر څوک چې د خپل علم خلاف عمل کوي خلک جاهل وي دلته ما لا فاک هغه کپ صنعت استعمال دی ورلره چې معنا چې په یوه هم چې جادو باد کوي کوي نو کس نو باد کس نو وقتی علم نه نو یا دوله تمنا د فرق ته جماعت اسکه
چې لو كانوا يعلمون کاش کې دوی پوهېدای. نحن نه پوهېږو ما دغه ځای څخه کار څنګه شو او نو چې د خپل علم مطابق عمل وکړي نو نه پوهېږو. او کې شرطي کې خو جواب غواړي جواب یې ورکړی دي لو كانوا که چیرې دوی وایي یعلمون علم یې درلودی نو هغه مخکې نو ما شرو دوی به نه وی رانیولي دا سحر لا خپل بعض خجالدانو لاسه نه وکړي چې سحر یې په رانیوي نو به نه وی رانیولي نو علم نه لري که ته ولري مالو چې په هغه مطابق عمل نه کوي نو ګواکې نه لري. دا خبره هم خلاصه شوه. ولو انهم امنوا بعلاقه ولو كثير انهم دغو يهود امنوا ایمان راوړی وای د سحر پر ځای جادوګري نه وای ذکر ایمان پر نه امر راوړی واتقوا او دي ځان ساتلی وای دغه سحر او جادوګري څخه نو څه خبره وای نو لمرثوبه هغه ثواب چې ورکول کیږي من عند الله هذا رب څخه علاقه هغه به خیر نو ګټور دی پر الله دا خو یو څو ورځې کار چې دې کاغذ او کټ کوي کوي دا کاغذ او کټ کوي که جادو پکې نشته کار دا خو یو څو ورځې ځکه و چې څه شکرانه دغه نو اخیرنی درجه دغه بارابونه یو ځای باغ پرانی څه په شکرانه الله تعالی الله پاک په دې کوم ثواب پروتي هغه خیر دی ګټور دی هغه ابد الاباد دغه د دې دنیا دغه چې تکي کوډ وري چې چې نو معنی پر لجنګ نور توانونه پر سې خرګته تر هغه خو هغه کار ګټور دی چې علم نه درلود دا الله پاک لو كانوا يعلمون کشف دي پیدا ګوري څونه الله پاک یو پلا پاک اوره کلمه کې لو كانوا يعلمون بیا فسر کړل چې ولو انهم امنوا واتقوا لمكثير دي چې ایمان راوړل معنا د ایمان څنګه نصیب دي بیا د علم مسله ترلې چې لو كانوا يعلمون کشف دي چې درود علم درود یا کچیر دي علم درود بیا جزاء سره محسوب په دغه لو كانوا کې بعد تقدیر سره یا چې څه تمنا لپاره جواب نه غواړي چې لو كانوا کشف دي يعلمون علم درود کله شرط لپاره لو كانوا کچیر دي يعلمون فیدل بنوي اخصني لم او غته تواصل نو بنوي راځي د سحر بنوي اخصني به ایمان راوړي وای تقوا دې کړو به خو کته خپل پیدا کړه اسباب راګرځه او نو چې د خپل علم مطابق عمل لکې نه کوي نه پېژ تر دې ځای پورې د يهودو شناعت معلوم څه پر نبيان د جادوګرانو چې کاوه حکم کاوه اصلي خو د يهودو شناعت بیان په دغه طرف کې ما سليمان عليه السلام دغه تور نه ګوري جادوګر الله پاک سليمان عليه السلام د کاج نه وکړ ورسونه برګادي په مخ راخلي د په رکوع شروع کیږي درته د دې شناعت راپورته کیږي ما خبرت په دې متوجه د قران کریم مضمون مزین قرار چې يهود دغه بد کار کاوه چې پر صلی الله علیه وسلم تور لګاوه الله سليمان عليه السلام د کاج نه وکړه درته د دې په بدوی په عیب شروع کی به هغه بیانې مګر د جادو د سما د فتح یو مسله ځکه هغه مسله ده د هاروت او د ماروت په اړه کې د یو ملک دي د ځینو خلکو ته د قصې جوړې کړې دي چې هغه قصې د قران کریم د نص سره ګټه کار په قران کریم کې وایي د ملائکه حقیقت الله پاک بیان وای ملائکه چې دي د خدای پاک د امر څخه یو طرفه عین چې شنو کې ګناه عصيان کې سرګشنې ځنکي ولا يعصون من امر ربهم ولا يعصون نو نو تم رمضان حتى ځان ما چې رمضان یو کو دا نور وخت نه پیا پر رمضان کې نو کیست دی وایي د رمضان سره وای پر هغه د کار نه ستاسو نو مضمون دا چې د قران کریم دا مضمون نه پیاج کړم الله پاک دې د ملائکه شان بیانوي بروي دي د الله پاک د امر څخه عصيان سرکشنه کی تقطعي نه د جسد پټه کې به اخلاص نه د سترګې د رب قدر سرکشنه نو شو دغه دی ملک چې ومځ کی تراجه الته دې قصاب ستړي چې بعد د زهرا شزه او غسر چې شي وکړو زنا وکړو قتل یو وکړو شراب یو چې دا څه څه وکړي دا څه ګل اسرائیلیات ونی خود خدای پاک نسوي چې هغه ملائکه د الله پاک د امر څخه یو تقطعين سرکشنه کی باران ولاغه زهره دا ولاغه چې سوره بار دا غستور په اسمان کې اته سوره دا هاروت ماروت په د بابل کې یو څاري هغه څاڅي د سر ورشتانو باندې جوړیږي بیا نه چې تر نا وخت وکړي دی وساکیږي دا ټول اسرائیلیات د دې تصدیق نه دی فقط قران دا اختصارات هغه چې ما ته پر دې باندې سوال وکړ نو ولې جادو شوی هغه دې خپل غاړه خلاص کړي چې مطلب کفر به بیان نه کوي زه در شیم زه د خدای له طرفه څخه فتنه امتحان کوم برای ځکه چې نه ځکه خپل کار دې د جده فارغ څه نشوي چې خلک استعمال کوي ګناه کوي دې فقط المش دا حقیقت واضح کوي چې جادو جلا شي دی وحي جلا شي دا څه کار وکړي بدکار نه دی کړی او دا چې د خلک زنا کوي یا شراب ستړي یا قتل ستړي چې اگر دا وکړه بار باندې په هغه کې جوړیږي دا د اسرائیل د بنی اسرائیل اسرائیلیات هغه واقعي چې په خپل کتابو کې د نکلو پر رقم لیکلي دي بار ځینو ناپوهانو مسلمانانو راوړي په تفاسیر کې ګډ کړي په ځینو کتابو کې ونوشته کړي نو دا یو رقم اصلي خبره ده غوښتل زمانه ځینې تفاسیر چې بعد اکثر نقل کوي چې و هاروت ماروت را باندې دغه د په خاطر باندې دغه شان لوکي دغه زنا او شراب او څه سره هغه نه دا جواب د جواب دا مو سره دا چې کوم کسان دا څه په دغه ځای کې نقل کوي نو جواب دې شي وای
باره وایي ملکه خو الله پاک یاده کړې وه چې دا معصومه ده زما د امر څخه یو طرفة عین سرکشي نه کوي. دوی چې مځکې ته راتلې باره که نو ملوکیت ختم شو، باره خو د انسان په جوله کښې وکړې، باره انسان ځینې جوړ شو. نو انسان خو باره معصوم نه وي، انسان خو باره ګناه کوي. نو مخلوق اوس کېدای شي متوجه شي چې دا په اصل کې ملکي ویوار روار د ملکي په حیث کې چې په هغه وخت کې ګناه طرفة عین نه ده کړې. مځکې ته چې راغله خو د انسان په ډول واوښتله، د انسان په کالبوت کې ولوېدله، د انسان په کالبوت کې ولوېد واکې حقیقت یې بدل شو، الله پاک په چا واړو په انسان. نو انسان باره کله معصوم چپ له انبیا علیهم الصلاة والسلام سره دوی فقط انسانان ورال د انسانانو سره ګرځېدل چې په دغه رقم شوله باره نو بیا معصومې نه بلل کېږي. نو پر قرآن سوال نه ویل کېږي چې تا دا زما قصه خو د قرآن سره ټکر شوله. الله وایي ملکه خو طرفة عین څه نه کوي، سرکشي نه کېږي، خو هغه وخت دی په دې وخت دا کله ملکه وه. په دغه جواب په سر خلاص چې کوم تفاسیر دغه قصې نقل کوي چې وایي وې نو حق یې وبولي هغه قصې، نو به دا خبر ورسره زده کوي چې دغه دوی باره د ملکوالي څخه وتلي وې، باره نو انسانان جوړ شوي وه. باره خود انسان هم زنا کولی شي، هم شراب څښلی شي، هم قتل کولی ځان ته هغه ملکوالی یې ختم شوی وه. ملکه تر هغه وخته پورې ملکه ده چې په خپل کالبوت کې وه. د انسان جلا کالبوت دی، د شیطان جلا کالبوت دی، د ملکې جلا کالبوت دی. که د شیطان د ملکې به کالبوت ور واچوه ملکه شوه، که د ملکه نعوذ بالله د شیطان وچېشته کالبوت واچوه شیطان څه جوړ شو، حقیقت یې بدل شو. نو چې ملکه دې راواخېسته د انسان او کالبوت دې واخېست انسان جوړ شو، انسان ځینې جوړ شو. باران بیا د هغه ځای سره ټکر نه کړو چې خدای ملایکه خو ګرانه کې تا دا د ګناه ورته ثابت کړي. نو په دې وخت کې ملکه نه ده. مخکې ته متوجه یاست د هغه رقم بل سوال هم دفع کېږي، هغه مو سره زده کړي. آدم علیه الصلاة والسلام چې په جنت کې هغه د غنم دانه وخوړله، په دې خبره پوهېږئ. په دغه ځای کې الله پاک وایي فعصى آدم ربه، هغه عصیان وکړي آدم علیه السلام د خپل رب څخه. په دغه ځای کې هم غټ سوال طالبان بیا وایي باره شنو انبیا خو معصوم د ګناه څخه دي، الله پاک هغه د ګناه نسبت څوک یې فعصى سرکشي وکړه آدم د خپل رب څخه، هغه هم چې ثابته یې کړل. او په دې کې خلک رقم تعبیرات دي. د ټولو حق جواب دغه دی چې په هغه وخت په آدم نبي نو په هغه وخت څه شي ګناه کوي، خو چې نبي شي بیا ګناه نه کوي. نبوت نه په دغه پسې مختص چې مځکې ته راتاسي باره نبي کېږي، په اسمانو کې کله نبي و. نبوت خو هغه وخت ورکول کېږي چې الله پاک یې مځکې ته راټاکي، باره نو خلیفه شو، باره وحي ته پسې سولې بیا بره د انسانانو د تبلیغ لپاره باره نبي وټاکل شو. نو هغه عصیان اول خو څوک هغه خطا ده، عصیان نه دي، معنی نبي خطا لري، ګناه نه لري. د سره که د ګناه پر معنا کې جواب دغه دی چې په هغه وخت آدم علیه السلام کله څه شي و، خو نبوت نه دی ورکول شوی. نبوت خو څه وخت ورکول کېږي؟ نبوت خو چې مځکې ته راغلی ورکول کېږي. نو هغه جواب دا جواب څه سره نیسه دي سره وخته دي. د دې هم دغه رقم ده چې دا ملکې چې دغه ګناه وي دا خلک دا تقصي چې په کتابو کې راغلي. اول خو زموږ دغه عقیده ده چې نه دي کړي، مګر چې کومو کتابونو نقل کړي دي پر هغو هم دا سوال ورته بابا خدای څه وایي ته څه وایې، خدای یو ګناه نه کوي ته وکړي. نو هغه دغه جواب ما ورباله بیا وایي چې په دغه وخت کې دا ملکه نه وه، ما کله درته دا ثابته کړه چې دا ملکه وه، باره یې ګناه وکړه. ملکه د انسان په رقم چې راغله مځکې ته راچوا شو، د انسانانو په جمع ورکښېوتله، باره نه بیا دغه ګناه یې وسولې. نو هغه قصې باره موجود دي، په دې کې زه نه نقل کوم. یو خو دغه سوال د ملوکو چې دا ګناه یې وسولې کړي چې دغه مسله کې واضح شي، کېدای شي په دماغ کې مو راغلي. بله مسله دا ده چې د جادو په باره کې د احنافو علماو عقیده دا ده چې د جادو زده کړه جایز ده. په دغه نقط چې سړی زده کوي چې زه دا جادو زده کوم ځان ځینې ګورم، باره یې نه استعمالوم. ولې دا مثلا زده کړې جایز ده، ځان د کتلو په خاطر خو د خیر لپاره یې زده کوي. اوس هم استعمال یې بهتره کړ. د دغه جادو استعمال بهتره کړم. دا درې قسمه مسله لري. یو قسمه دا دی چې د دغه جادو په الفاظو کې شرکیه الفاظ ورسي، د شیطانانو څخه ببرکت شمویل دغه زمغن و چې شي و زم و دا شیان نومان پکښې کې راځي. په دې پوهېږئ شمکن شمکو دا شیان نومان د پیرانو ځینې شته. نو دغه نومان د پیرانو پکښې کې د هغوی استمداد ورته کېږي یا نور شرکي الفاظ پکښې کې د دغو استعمال سم دم کفر دی چې کوي. ولې خو شرک پکښې استعمالوي، اثر خو کوي، مګر اثر کولو سره سره چې استعمالوي د دغې استعمال کفر ولې خو شرکي و کفري الفاظ پکښې کې. دا یو قسم جادو دی. بل جادو دا چې په هغه کې ته نه په پوهېږې چې دا شرکي الفاظ لري که نه لري. ته معلوم نه وي چې دا شرکي الفاظ دي که په معنا یې نه پوهېږې. تل مې کړي کس مې کړي الله مې کړي دا شیان وایه په معنا باندې نه پوهېږې دا څه شي دي، یو څه شیان زما زده دي دغه شیان چې دوی په معنا یې نه پوهېږي دا څه شي دي. د دغو استعمال چې دي هم حرام دي. کافر کېږي نه سړی ته، ولې په معنا یې نه پوهېږي، مګر درته حرام شو. ولې حرام شو؟ که یو خله شرکي الفاظ پکښې کړي، احتمال د دې خو پکښې سک پکښې و، دا هم نسي استعمالولی. درېیم قسم الفاظ هغه دي چې په معنا یې هم پوهېږي، د شرک الفاظ نشته پکښې کې، مګر وکړې د کوم کار لپاره استعمالوي. که د دې کار لپاره استعمالوي شي نورو معنا پر جلا کړي، پلانی سړی پنبر شي سیر په وکړي، لکه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سیر و جادو وسو، د دغه کارو لپاره بیا استعمال حرام. د حرامو د کفر خبرې سره جلا کوي طالبان هغه یو سره کې کفر دی.
شرکي الفاظ پکې شوي چې استعمالي عباره فقط کېږي خو کفري الفاظ پکې دا نور چې نه دي درته معلوم شرکي دي که نه دي د دې استعمال هم حرام او چا درته معلوم وي چې نسته پکې چې هغه د غرض ته کته کېږي کوم غرض لپاره استعمالېږي که د بد غرض لپاره استعمالېدل باره حرام دي که د ښه غرض لپاره استعمالېدل شفا ته ورکېدل یا بل داسې کار هغه نو باندې د چشکې باره نه دی جایز دي هغه نو باندې د ما جنوم د سحر دي په معنا کې تعویض په معنا کې باره تعویض دي هغه نو باندې د جایز دي زما خبرې ته متوجه اوسه درې طبقې مو کړل هغه حلال کوم قسم سو هغه دي چې تا ته معلوم وي چې په دې کې شرکي الفاظ نشته او د صحیح هدف لپاره استعمالېږي یوه بله خبره دا زده کړئ میړه د معنې سره بد کوي نه سره چلېږي چې نه سره چې ښځه راځي بره تعویض راوکړي چې راباندې مهربانه سه په دغه کې دغه میا فقر الله سه د جلالبات تعالی کې د هغه شیخ په لښکرپور کې پروت دی دا کې زیارت دی دا کتب الارشاد دې تصنیف دی هلته دی وایي دا هم حرام ولې خو څه کتم صحیح الفاظ شرکي نشته پکې کې خو ته تسخیر کوې درته تسخیر دا معنا دا میړه معنیې ته مسخره یې د ده مینه ورپاک نشته ورسره په تعویض ورکړې چې مینه یې پر راشي مینه چې پر راشي هغه نه ورته غلام کوې نه باره چې ارجن پرې شوي هغه به دی وړي نو دغه هم مه کوي د محبت تعویضونه چې باره میړه راباندې مهربانه شي او که کوئ چیرې نو په دوې اګیو په درې اګیو نو مه کوئ چې حرام کار کوې نو جیب ډکه به راکوه که چې د مسافر بېرجې چې جواب به یې خو دغسې شی ولې که خامخا خو دا نه چې خامخا ورته هغه شی ولیکي چې اپه کېږي کار که هغه واقعي ورکوې نو ورته ووایه ورته نو 10 زره راوړه دا رقم ولاکه اوس چې ته به میړه به ستا غلام او دا به په درې اګۍ دا به په سلي دا به په پنځوسي نو اول دغه تعویضونه کوئ مکې کوئ جیب ډک نو خو په ګناه کې ځان درېږي د خدای پاک مسؤلیت ته ځان ورکوي نو په دنیا خو ځان موټ او چې دا دنیا په ډوبلي دا په ډوبلي دا نو کم کار دلته هم ستا ډوډۍ د رګر د کلي هغه خرابه ډوډۍ ستا او آخرت هم بله ستا د خراب ستا به تعویضونه کوي نو مې ورکوه دا رقم دا درې طبقې شوې د جادو که شرکي الفاظ پکې وي استعمال یې لا کفر دي الحرام آخر دي کفر که شرکي الفاظ معلوم نه وه چې ستا که نشته بره حرام دي کفر نه دي او که صفا الفاظ هیڅ کفر نه پکې بیا غرض څه کده کېږي د روا غرض لپاره استعمالېږي که د ناروا لپاره که د روا لپاره وي جایز دي شکرانه پر اکثره یې د مثال پر حلال دي او که د دغسې کار لپاره چې بېرته په ناروا کې دا ستا روا الفاظ په ناروا ځای کې دلته استعمالوه خو مې استعمال حرام ما نو حرام کار مه کوه په اګیو په دغه یوه ډوډۍ په دغو شیانو باندې په حرام کې ځان مه دروه بیا مې ورته فشار د ډبره شوره وکړه دغه نه مخکې راوړه د ډاکټر نسخه ودې پسې مخکې وکړي که به جوړېږي که نه به جوړېږي او ستاسو به شی وړي دی که بیا اوس د خیر دا دې نه یاروه که سره دې ورته بیا یېر کړه اوس یې مخکې راوړه ته کېږي که نه چې زه شکرانه مخکې غواړم دا شیان ورته کښېږدي او که مې ورکوله ماشي بس خپټ کې ورونه که ورکړه ځه د ده خوله وکړه دا ورته کارونه خو نن دا که لاس کې ما خو د اجاره کړي خو د خدای کار دی چې پوهېږي که نه پوهېږي او که ته دغه شیان کوې ما مخکې شی نیواح او دغه دا بل حکم شو د اجازې متعلق دغه شی پکې کېدلی او هغه کیسې چې په هغه کې صحیح عقیده دغه به چې هغه نه وي اصل دغه وي دا ملایکې معصوم وي په خپل عصمت باندې پاته وي اعلان یې خلکو ته وکړه د قرآن کریم چې وایي جادو یې په طریقه د ناروا نه استعمال او د حلال طریقه باندې استعمال او واخر دعوانا الحمدلله